یو کس راغی وای د الله رسول ما ته معافي ملاوي دی شي د الله رسول ما ډیر یو لوی جرم کړی دی د الله رسول ما نه یو ډیر لوی ګناه شوی دا ایا ما ته معافي ملاوي دی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کې اے نوجوان ستانه سګنا شوی دا اے نوجوان تا سغلطی کړی دا دی ورته وای د الله رسول ډیر لوی غلطی می کړی دا ډیر لوی ګناه می کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا تپوس کوي اے نوجوان تا څومره لوی ګناه کړی دا دی وای د الله رسول ډیر زیات لوی ګناه لوی جرم ما کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کوي ایستا جرم او گناہ د الله د رزق کائناتو نم لوی دی دی ورته ها زما جرم او گناہ د الله د کائناتو نه لوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا وای د دنه تپوس کوي اے نوجوانا ستا گناہ د الله د عرش نم لوی ده دی ورته ها د الله رسول ما دومره لوی گناہ کړی دا چې زما په نظر کې دی وخت کې دی اسلام نه دی راوړی ډیر جاهلیت دور کې دی ورته ها زما گناہ او زما جرم د الله د عرش نم لوی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا یو تپوس کوي بیا اخره کې ورته نبی علیہ السلام فرمای اے نوجوانا ستا دغه گناہ او جرم د الله د رحم نم لوی دی دی خاموش شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کوي لګون تیر وضاحت وکړه ستا جرم سره ستا گناہ سره دی ورته وای د الله رسوله ما تر اوسه پوری ایمان نو راوړې ما تر اوسه پوری ایمان نه دی راوړې مونږ د ابو جهل په دین باندې مونږ د عربو په دین باندې مونږ د جاهلیت په دور کې زمونږ په زمانه کې د ابو جهل قانون نافذو ابو جهل زمونږ مذهبي مشرو ابو جهل زمونږ سیاسی مشرو ول د ابو جهل قانون داو ک کم کور کې زمونږ په علاقه کې یو ماشوم وشي کم کور کې په کوم علاقه کې یو زنانه اولاد وشي د یو سړی لور وشي نو په دې کور کې د لور تر ژوندۍ اوسېدو حق نه دا لور د دې قانون داو چې دا بر اخلي پزمکه کې ودا ژوندۍ خخه ول زما کور کې کډه واده نه رسته چې کله اولنې اولاد وشو دا زما لور وشو ول مانه مور پټکلا زما دی بیبی د ماشوم مور زمانه د مور د ماشوم پټکړه دای د ماماګانو کرولېګل دای د خپل پلار کولېګل الته زمانه دا پټکړی دا څه زمانه تیری کی زمانه ذهن خبره وته کال 1300 دویم کال 1300 دریم کال 1300 سلورم کال 1300 بل ور زمانه ذهن خبره وتی را ما دیاړي کړی دا د الله رسول ما مزدوری کړی د کور تر عالم زما کور کې یو ماشومه ده زم د مندرخیلو مسلمانانو تاسو په ذهن کې وي تاسو کې کم خلق شادي شوده دي تاسو کې کم خلق صاحب اولاد دي دا غوی په ذهن کې وي کله انسان کور تراشي د کور کې یو بچی دی د کور کې یو بچی دا د یو زوی دی د یو لور دا هغه د 2 کالو د 3 کالو دا انسان انتهایی ستل شوی انسان انتهایی پریشان وي او کله محترم کور تراشي د خپل اولاد انسان تر نږدې شي د سینې سره نزدیکی دی ورته وړو کې خبري وکي د سره محترم د انسان تکاوت هم ختم شي د انسان پریشانی هم ختم شي د انسان ستلېوال هم ختم شي دا نوجوان وای زکور تر عالمه زما کور کې سلور کالو یو ماشومه ده ډېر خسته خبري کوي ما خواله رااله ما ته چوت غیګ تر وخته مال غاړی راکړه ما ته خبري شروع کړې ما ته وی بابا ما سره خبري شروع کړې ما د ماشومه انتهایی خوښ شو زما ستړیواله دې سره ختم شو مې د مور نه تاسو کو د ماشومه سوق ده مورې زمانه حل او خبره پټي ویل په قلاره جکله زما د خزه پوي شو زما د بیبي پوي شو چې ماشومي زما زله کې زیونیو د ماشومي سره زما مینه او محبت پیدا شو ویل ما ته وی چې دا زمونږ هغه لور ده چې سلور کال مخ کې زمونږ په کور کې شوی و وها ما دا پټکړی و چې چرته غلطه اراده ونه کی چرته خاورو د لاندې نه کی چرته ردی معصوم خون و نخلی ول دا مې د ماماګانو کړلې غلی و سلور کال الت شوی دینن ما د کور تر واستره ول مانه بیا تاسو کو مانه یو واده واغستا چې دا زمونږ اول اولاد د دې تبسنوي ها ټیک د کاینده زمونږ نه زنانه اولاد وشي زمونږ لونه وشي ټیک دا هغه بیا خخي کې بیا ته اختیار شته خو دې تبسنوي دی وی بل ورس چوک کې ولاړیم بازار کې ولاړیم ابو جهل راغې زما گریوان ته لاس راواچو ما ته وی پلان کیا زه خبر شوم ستا کور کې یو ماشومه جنۍ شوی دا هغه 3 کال سلور کال شوی د ستا کور کې تر اوسه پورې هغه ژوندۍ دا لږ سات پس به زما پولیس تا کور ته درځي ستا په کور کې بستا ماشومه ستا ربخي په مخ زمکه راکني هغه کې به خخي زما پولیس به درځي ستا لور بستا د مخي وجني ویل مونږ دا عیب غنو مونږ دا یو ډیر لوی بدی ګڼلا
مونږ دا یو لوی پیغور ګڼو چې زما لور به غټه شي، دا به بل کور ته واده شي، دا به دې ته به بل ښځه وویله شي، دې ته به بل بیبي وویله شي. حالانکه محترمو د آیات ساتئ، کله چې انسان کې دین نه وي د دنه الله عقل هم واخلي. پس ماوی دا عرب په دې باندې نه پوهېده چې د الله بنده چې دا ستا لور د بل کور ته ځي نو دا ستا کور کې چې ناسته ده دا خو هم د چا لور ده که نه؟ د ستا لور د بل کور ته ځي، دا ستا کور کې چې ناسته ولې دا د چا لور نه ده؟ تاسو توجه نشته دي، دا د چا لور نه ده. بهرحال دی وایي زه د یرې نه کور ته رالمه، زه یرې راغستی ومه، زه دهشت راغستی ومه، زه خپل ضد او جهل راغستی ومه. زه کور ته رالم، د دې ماشومې مور ته مې وویله، ما ورته وویله دا ماشومه د ماما کره بوځم، دې ته کپړې ور واغونده، دا تیاره کړه. ویل هغې ښه تیاره کړه. ما تسکوره ګینتري او بیلچر اغستې د دروازې نه مې بهر ایښې دي، ماشومه مې د مور نه راواغسته غېږ کې، هلته بار مې تسکوره او ګینتري او بیلچره ځان سره واغسته، روان شوم، مزل کوم روان یمه. دا ماشومه ما سره خبرې کوي، یو طرف ته زړه دردم شروع کوي، بل طرف ته ضد او جاهلیت هم په ما باندې سور دي. یو طرف ته ما د ماشومې هغه مینه هم راکاږي، بل طرف ته هغه یره، او بل طرف ته هغه ضد، او بل طرف ته هغه جهل هم په ما باندې غلبه کړې ده. زه ځنګل ته روان یم. ماشومه ما نه لاره کې تپوس کې ډېر زیات مظلم وکړو. ماشومه یو ځای کې لاره کې تپوس کې ما ته وایي بابا دلته خو زما نه ماما کور نشته، ته ما چېرته بوځې؟ ویل دی بار بار تپوس کوي، دا خوله مې یو ګزار ورله وویله. ما ورته خاموشه شه. ویل ځکه د دې په دې خبرو سره زما زړه دې طرف ته نور هم مایل کېږي، د ده سره زما مینه او محبت نور هم زیاتېږي. ما یو ګزار د دې مخ ووهو، د دې خوله مې وویل. ما ورته خاموش شه. ویل دا مې خاموش له یو ځای ته ورسېدم، دلته مې ماشومه کېښوده، دا ماشومه مې ودروله، په دې ځای کې ګینتري او تسکوره مې راواغسته، ځای راکنمه، دلته یو کنده راکنمه. محترمو انسان سوچ وکړي، کم از کم د اسلام نه انسان لرې شي، د دین نه انسان لرې شي، دا زړه څومره سخت شي، دا زړه باندې څومره مهر ووهلی شي، دې زړه باندې د مهربانۍ دروازې څومره بندې شي، د دې زړه نه د رحم ماده په کومې طریقې سره ختمه شي. دا انسان وایي دی وایي زه کنده راکنمه، زه قبر راکنمه، زما دې ماشومې هغه زما لوپټه خپله لوپټه څادر ور سره دی، زما دې ږیره کې دوړه راځي. ویل دا دوړه او شګي زما د دې ږیرې نه سنډي. ماشومې تر دې خبرې علم نشته چې لږ ساعت پس زما د ژوند خاتمه کوي، دا کند زما د مرګ دپاره تیاری کوي. خو ویل دی ځای راکني، زه ځای راکنم، زما دې بچۍ ته پته نشته، د دې سره خپله لوپټه ور سره ده، زما ږیره سنډي. ویل لږ ساعت پس چې کله هغه ځای ښځه ور شو، ما ماشومه راواغسته، دې کندې ته مې ورګزار کړه. ماشومې ته پته ولګېده، ځکه ماشومانو علم کې و چې د عربو جاهل خلک، د عربو په دغه جهالت دور کې خلک په خپل کور کې ماشومان نه پرېږدي، دا په بخت د ځمکه باندې د ژوندي اوسېدو حق دی له نه ورکوي، دا ځمکه کې خښوي. ویل ما ته ماشومې اواز وکړو، ما ته وایي بابا ته ما ولې خښوې؟ بابا ما ستا کور کې څه بدي ستا سره کړې ده؟ بابا ما پرېږده پوره ژوند او زندګي به ستا کور ته نه درځمه، دې ځنګل کې مې پرېږدوه، زندګي به زه دې ځنګل کې تېرومه. بابا ستا کور ته به عمرې نه درځمه، ما ستا سره بد څه کړي دي، د الله لپاره ما مخه او ما پرېږدوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعه اوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګو مبارکو نه غټي غټي اوښکې بهیږي، جاړي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ناست دي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه جاړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام په جړا دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګو مبارکو نه ام اوښکې روانې دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کم مجلس دی، هغه صحابه په سرو کې هم اوښکې بهیږي، صحابه هم جاړي. دا نوجوان ورته وایي د الله رسوله 40 شپې وشوې، ما خپله هغه لور خښه کړې ده، ما پې خاورې اړولې دي، زه کور ته راغلی یم، د الله رسوله اوده کېدی نه شمه، کله چې زه اوده شم زما سترګې بندې شي، زما هغه لور ماله خوب کې راشي، زه هغه حالات وینم. زه یم د قیامت ورځ ده، د حشر میدان قایم شوی دی، د الله عدالت او دربار لګېدلی دی، دا ماشومه ما ته راشي، ما د غېږ ما د ګریوان نه رانیسي، ما ته وایي بابا ما ستا سره څه بد کړي وو؟ بابا ستا زما د ژوند چراغ ولې ختمو؟ بابا تا زما د ژوند خاتمه ولې کوله؟ ویل د الله عدالت لګېدلی دی، ما د الله مخې ته بوځي، زما ګریوان کې لاس دی، تپوس کېږي بأي ذنب قتلت، د دې ماشومې ګناه سوه، د دې ماشومې جرم سو چې دا په مخ د ځمکه باندې ژوندی نه و تاسو نه و پرېښي. بهرحال دی ورته وایي د الله رسوله کلم چې اوده یم دغه حالات وینمه، د الله رسول زه راغلی یم، ما ته معافي میلاوېدی شي. نبي علیہ الصلوۃ والسلام جاړي، ده ته وایي ای نوجوانه
واقعي تا دومره لوی ګناه کړی دا چې د الله د کائناتو نم لوی ګناه دا واقعي تا دومره لوی ګناه کړی دا په دغه ورځ باندې د غصې د لاسه د الله عرش خوځېدلی دی په دغه وخت باندې د الله غصه انتهایی هغه جوش کې راغلی دا یقینا تا دومره لوی ګناه کړی دا چې په مخ د ځمکې د دې سره بل ګناه نشي سمېدی بیا نبی علیه صلات وسلام دې ته وایي ای نوجوانه راځه نن په صدق دل سره نن په رښتیا زړه سره توبه وباسه الاسلام یهدم ما کان قبله مخکې د کومه ګناه کړی د هغې نه توبه وباسه اسلام راوړه ان شاء الله العزیز الاسلام یهدم ما کان قبله انسان مسلمان شي اسلام راوړي په اسلام راوړو سره مخکینی ګناهونه د انسان ختم شي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو زم د نن زمانه نوجوانانو د نن زمانه زنانو ته زما خویاند میاندو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ارشاد د اوریدو قابل دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ارشاد په خپل ځل کې د لیکلو قابل دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ارشاد ځان ته 40 غنټې را مخې کولو قابل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ای زما امته ز محمد دا اعلان کوم د نن نفس چې رچا پکور کې دولونه وشوي د نن نفس چې رچا پکور کې دو جنکۍ وشوي دای لوی کړي د دې په خطر بقي سره تربیت وکړو تر دې چې دا لوی شوي تر دې پورې چې د دې نکاح وکړه د خاون کور ته په عزت سره واده کړه ز محمد د دې سړي د پاره د جنت اعلان کوم محترم